پرون زما زلمه نسل دمانو ته ګډیږي او مانځه کې د مانځه پورې خندا کوي. زما د صوفیانه فتوا ده، مولیان مې په کافر نه کی، صوفیانه فتوا مې ده، عاشقانه فتوا مې ده. کمو الکانو چې ګډا کړې ده مانځه پورې خندا کړې ده، که د دوی ښځې په دوی باندې ښځې طلاق دي او دا مرتد دي، او چې چا ورته کتلې او خاندلې دي په هغوی باندې هم ښځې طلاقې دي. زما فتوا صوفیانه دا ده چې چا ورته کتلې، چا د هغوی په دې تصویر خندا کړې ده، په دغې خنزیرانو باندې ښځې طلاقې دي. دوی د خپلو ښځو ته نه نږدې کېږي. دا زموږ حال دی. خلک وایي دین ترقي وکړه. دین ته دې له ترقي وې؟ خدای مسلمانه په غبرګ وړونکه که دې له دین وې، ستا په حجره کې، ستا په محله کې، ستا په مجلس کې زما زلمې د مانځه نقشه جوړی، رکوع کې ګډېږي، سجده کې ګډېږي. والله عبدالله ابن عمر وایي ما یو ځلې پلار ته شاته ولاړم، عبدالله ابن عمر جاري وایي زه شاته ولاړم، پلار مې ژړل، پلار مې شدیدې تبې نیولی و، سجده باندې پروت و. ما پلار مبارک ته عرض وکړو پلاره تا خو دومره اوږده سجده نه وه لګولې، تا خو دومره ډېر نه و ژړلي. ما ته وایي عبدالله زه چې کله الله ته سر په سجده کېدم اللهم صل وسلم علی النبي الامین. ورونو موږ او تاسو ټول مسلمانان یو، او دا مو عقیده ده چې زموږ او ستاسې دا ژوند د دنیا دا د لږو ورځو ژوند دی، او د دې نه بعد یو لویه زندګي ده چې هغه ختمېدګي نه ختمېدونکې زندګي هغه د آخرت ده. دنیا کې که زما هم دا سوچ یو ستا هم دا سوچ جوړ شي چې د دنیا ژوند د یو څو ورځو ژوند دی، او د دې نه بعد یو لویه زندګي را روانه ده. د دې دنیا د ژوند ښکلا موقتي ښکلا وي، د 2 ورځو ښکلا وي. د دې ژوند د دنیا دا زندګي دا یو داسې ده لکه د ماشومانو د لوبو ګوډاګي اړول را اړول. مازدیګر په ماشومانو والدین آواز وکړي وایي بچو شابه ناوخته دی، بې ماشومان دانګې او هغه خپل کورونه چې کوم جوړ کړي هغه ورانوي. رب د دې دنیا ژوند ته چې دین پکې نه وي، د دین سوچ پکې نه وي، نو دا ژوند بیا د انسان دپاره د خیر سبب نشي جوړېدلی. او دغې د دنیا نعمتونو ته ټولو ته الله متاع ویلې ده. ژوند د دنیا ته لوح لعب ویلې، لیکن عمدغه زندګي چې کله د انسان جوړه شي بیا عمدغه زندګي والاو ته رب کائنات فرمایي الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. د الله تخافوا وابشروا بالجنه دا دنیا کې دغه تیارې نه دي چې تا کوم ژوند تیر کړی او زما بنده دا زما د قانون لاندې تیر کړی او اوس مه یریږه. وخت چې د یرې راغی رب مې فرمایي الله تخافوا ولا تحزنوا، زیره ورکوي پرشتو وابشروا بالجنه. ای زما بنده دا دنیا کې ازغې ستا خپه کې لاړو، تا ما ته رجوع وکړه، تا باندې مصیبت راوستو مال دې رجوع وکړه، تا باندې مې امتحان راوستو مال دې رجوع وکړه، ما به تا باندې تکلیف راوستو تا به ما ته فریاد او جړا وکړه. ای زما بنده تا دنیا کې ژوند د تکلیفونو برداشت کو، اوس وخت راغی خلق به یریږي خو ته به نه یریږي. خلقو له به مصیبتونه وي، تا دپاره به راحتونه وي. رابعه بصریه دا ډېره لویه ښځه تېره شوې ده. امام حسن بصري رحمه الله هغه مبارک به تقریر نه کولو، وعظ به نه کولو، چې رابعه بصریه به د هغې د بیان سره د هغه اورېدونکې جوړه شوې نه وه. رابعه بصریه به ناسته وه، یو ځای کې امام حسن بصري چا دعوت کو، هغه ویل بیان نه شروع کوم. چا ورته ویلي ولې دا خو یو عامه زنانه ده،
ورته ویلي والله رابعه بصریه کې چې کوم صفات دي کدا د امت په زنانو کې په لسو حصو کې یو حصم په عملو کې یوي زنانه تبم جهنم نه ملاويږي الله به جنت ته رسي رابعه بصریه زنانه وا عام زنانه وا لیکن د علم پرونق سنبالوا د تقوا په جامه خستوا رابعه بصریه رحمه الله بچ کې حاضر شوا او امام حسن بصری ته به اجازه وکړه نو به باغ بیان کولو حال دا دی امام حسن بصری رحمه الله هغه د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سینه مبارک روزلې دا او هغه د نبی علیہ السلام په غیږ کې پاتې شوه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مبارک هغه کې اوچتولو عمر رضی الله عنه ورته نومي خودله لیکن امام حسن بصری بیا هم د خپل استاد دومره احترام او ادب ساتي موږ له ضروري خبره ده نن قرآن شریف ډېر خلق زده کوي او یادېږي ورته خوشحالېږي نه ور باندې لوی عالم به جوړ شي غریب ته سکون نه ملاویږي د دې وجه معلومول پکار دي لکه مخکې مولانا صاحب وایي چې عمل دا نوی دا یو کسب سړی او کې او کسب باندې سړی مزدوري کوي بس دا خو کسب دی علم د انسان نه تقاضا د عمل کوي چې عمل نه علم اثر او برکت نه وي صحابه کرام خلق ته دانه ول چې راشه دین شابه تاسو کا او تاسو کا صحابه کرام ته فرمایل چې تاسو خلق ته وې زمون غوند شي موږ دا چاته ویل شو زمون غوند شي جواب راکې ویل شو داسې جواب راکې ویل شو نه څنګه ما غوند شه زما وعده خلاف سنت زما د بچی سنت خلاف سنت زما مړی تتلل خلاف سنت زما د بیمار تپوس خلاف سنت زما معاملات خلاف سنت زتا ته ویل شم چې ما غوند شه دا خو معنا دا چې زه غر کوم تعلیم خدای غر کې دی خدا مقصد صحابه کرام سره ما غوند شه یو صحابي دی داغه نام د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه لوی شان الله ورکړ یو چا باندې اوخه خرڅ کړه اوخه خرڅ کړه نو هغه خوشاله چې لاړه اوخه بوتلله سمود آباد عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ته جواب راولي غلو چې دا اوخه د زمانه د خوخه عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه ډیر لوی شان الله ورکړ یو ځل محمد علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل جنتی کس ګورای صحابه ولی نه ګورو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی زما ګوانډي جنت کې ګورای ورته وی فدا کا بی و امي یا رسول الله ولی ګورونا محبوب می اشاره وکړه زما جنت کې ګوانډي با عبدالرحمن بن عوف وی اے عبدالرحمن بن عوف کردار دی سدے عزیزانو صحابہ کرامو کردار تا گورا اسور تراغے ورتوی آب عبدالرحمن اوخا چکم تارا کڑی دز پہ ناراض ایما اوخا در توا پس راولما عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورتوی دیر خلا اے دخدے بندہ ولی راولی ورتوی زما کم تقاضا چواغ پورا نشولا بلا اخدی سنبال کا ما تخپل قیمت راکا عبدالرحمن بن عوف ورتوی دیر خلا کور پتیتی نواغستا خادمانو توی دا اخرا پرانیزا دا بلا اخرا پرانیزا دو اخی دو کور ننور روان اکڑے داغه کور ته ورسید ورته وی دا اخراک دا دواړه سنبال کا او دروازې مخکې ادرولو وی دعا وغواړه تا چې کوم سودا ما نه کړې وه او ته پې ناراضه شولي زه په هغې ناراستی ستا باندې زه راضي ما ستا خفګان ما ته ډېر سخت دی د یوې اوښو په ځای باندې دوه واله نجیب ما خو د اوښو
بیا بوزم یو به بدله کم دویمې د ضرورت نشته وایي تا ما سره ډېر لوی احسان وکړو احسان کم دی 3 میاشتې بعد یې اوښه واپس شوه احسان نه دی وایي نه که نه محبوب فرمایلی دي چې کم انسان یو چاته سودا ورکړه یو شی پې خرڅ کړو هغه ناراضه شو واپس یې ورته راوستو او دې ته نه په خوشحاله نیت قبول کړو په دې باندې جنت واجب شو او جنت کې به زما ګاونډي وي ما لویه سودا وکړه تا ما سره ډېر لوی احسان وکړو صحابه کردار والا څه والا و کردار والا و موږ کردار والا نه یو چاته دا نه شو ویلی چې زما غوندې شه زه تا ته وایم هلکه د خدای بنده دینداره جوړ شه قرآن خانه جوړ شه تلاوت د قرآن شریف کوه زه خپله نه کوم تا ته وایم حلال حلال د قرآن شریف وګڼه حرام حرام وګڼه خپله تمیز نه کوم تا ته وایم رب العالمین نه دا امید ساته عزت ورکولو والا ذات الله ذلیله کولو انسان د پاره ذات الله خوشحالي راوستلو والا ذات الله مصیبت راوستلو والا ذات الله لیکن خپله مې چې چا سره لږه مسله راغله ویم دا د ده د لاسه دا د ده د لاسه نرونو قرآن شریف عمل غواړي خو عمل به موږ او تاسې په څه کې پیش کوو لومبینی په معاملاتو کې بیا ورپسې عباداتو کې موږ زموږ معاملات خراب دي هغه غذا موږ خورو ټوله ګډه وډه ده موږ سره څوک نن ته یو څیز واله ستا په دې معاشره کې دا مسله ده یو څیز والي بل ورته څه وایي و یاره جي کور دی بوتلی واپس راشي وي دا څیز ناراض و چې څه دې راکړې خو دې لاړې بیانه کې لاړې ګیره دومره تسبیح دومره پنسي دومره او بدبخت انسان بیا هغه خپل سودا واپس کوي نه بیانه دې لاړه دا حرامه ده حرامه ده حرامه په ایمان یې و چې دغه سړی به تا ته ودرېږي ما ته یو چا ګاډی را کړی و تقریبا 2007 کې نو زه په ډېر داسې ما ورسره خبره مو ونه کړه البته دا خو دینداره سړی دی دا برېت یې موالې وي او ګیره م ښه مزېداره او داسې غوړه کړې وه زما نه ډېره غوړه وه ما ویل چې دا خو یا جبرائیل علیہ السلام دی وی دا هغه تصویر مجیبه غونډه کې شکل دی نو هغه ما ورسره سودا وکړه بس ما ته مولوي صاحب یاد ساته دا شی مې پتا پرزو دی دا شی مې پتا پرزو دی ساده خلقو که به مو سره خبره کړې د قرآن شریف مجلس ته الله گواه دی چیز مې ترې واغوستو یو کال بعد مې په یو دینداره سړي باندې هغه راپسې شول دا ما ته راکړه هغه مې ورکړو هغې چې کاغذونه وکتل هغه 2 نمبر ګاډی و کاغذونه د موټرسایکل په نوم باندې جوړ سړي پسې لاړم ویل یروره یا صاحبه دا څرنګه چل دی ما ته څه وایي هغه خبرې بیا بدلې وې هغه طریقې کار بدلو ما ته وایي تا به وخت کې چک کړی وی داسې لاس سے دا تا به وخت کې چک کړی وی خدای دې ما سره بیا څوک اړی نه مالې امیر صاحب وایي مال ته ګورې چا سره اوښتی خو عبدالمتین سره نه یې اوښتی اوس به ورسره ووړې مال یو ټپکا پټرول راوړم کیمرې والا راغواړم او ستا د دې دوکان مخکې دا ګاډی اوسېځم او تاله به 3 کاڼي درکم چې دا وګرځوه چې په ما دې ښځه طلاق دا کاغذ ما نه و جوړ کړی وګرځوه کاڼې مال غله بیا مې وتل مالې خدای ته وګورئ د الله د ورځې نه ویریږئ ګیره دې دپاره مه پرېږدئ چې خلقو نه په دوکو پیسې حاصلوئ په خلقو باندې ګیره خرڅوئ په خلقو تسبیح خرڅوئ په خلقو دا اوږدې اوږدې پیسې خرڅوئ الله نه ویریږئ عثمان بن عفان وایي نبی علیه الصلاة وسلام یو ځل ډېر خفه و زه راغلم مور او پلار مې درنه قربان شه محبوبه نن ډېر خفه یې ولې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته راغی ورته وی یا رسول الله ډېر خفه یې هغه واپس لاړو عثماني ذوالنورین واپس لاړ سرداری کونین سر مبارک نه اوچتې خفه دی دین بعد ورته سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ادلاسنی ولید ورتوی مور او پلار می درنه قربان شه د الله حبیبا ولی خفی ټول صحابه حیران ورتوی آساتی زد امت دی وی فتنی نه یریګما صحابه کرام عرض کی یا رسول الله
کم فتنه دا وی خلق بزما د وخت داس امتیان راشي چې دین په خلقو باندې دنیا د پاره استعمالي ګیره بدی د پاره پریدي چې دله دوک ور کما تسبیح بدی د پاره لاس کې نیولي چې دله دوک ور کما غټي پنسي بدی د پاره راخلي وي اوګدوګ د منزونه بکی چې دله به دوک ور کما د داسې امت نه امان غواړم دا به د جهنم په لاندې کند کې پراته وي په دې نبی علیہ السلام خپه دی جاړي نو اصل سیز دا دی چې صحابه کرامو معاملات داو یو صحابي غنم وړیو مدینه طیبه کې خرڅول یو بل صحابي راغی وای دا غنم خوستا لامده دی هغه ول ما خو چې چا نه بورې راوړې دا ډکه په ډکه مې راوړې او بازار کې مې واړوله توبه انا لله و انا الیه ما بوجه راوړې و ډکه په ډکه مې خرڅ کړه دغه کې ګرمتون زما څه دی حال دا د علما په دې پوهیږي بوجه مې واغس او بوجه مې خرڅ کړه د غنمو مال دې مخامه ورته ویل نه تا چې دا غنم دل ورکول تا ورته په وزن ورکړیو چې دا بوجه دومره ده هغه چې بوجه واړولو ورځ بعد اوتل هغه کم شو نو دې غنمو ته چا څه ورکړیو او به ورکړی وي سي ورکړی وي او به ورکړی وي غنمو کې وزن پیدا شو هغه صحابي قسم خوړلو د دینه بعد بس د غنمو تجارت نکو دغه خو به احتیاطي را نه کی مونږ چاته ویل شو مونږ وندش مونږ کو به احتیاطي کنه کو غډوله کو کنه کو مسواکم غډوله کو مسواک زما دا خوشبوئی والا مسواک ډیر خوخي نو هغه داسې لیک تریخ ما یو چاته مل دا مسواک تریخ ولي ول د یو قسم وبدي هغه مونږ ورکو نو دې سره دا مسواک لګ نرم پروتون چې به شیخان دازږي اکاګيږي راکاګيږي به په خپې سي ورکای چې مسواک مونږ دوکا کو او خدایا دنیا دا نظام بدل کېو تیل ګران شو غنم ګران شو وړ ګران شو دین مونږ نه سغواړي عمل غواړي قرآن شریف مونږ نه عملی زندگی غواړي صحابه قرآن شریف عمر رضی اللہ عنہ با مسئلی تا پوست چانا کولو زید ابن حارس نا زید ابن ثابت نا دا غنب تا پوست کولو عمر رضی اللہ عنہ با تا پوست دا عبداللہ ابن عباس نا کولو دا یاد ساتی علم کمو لیکن دا عمل پا سمندر کی پراتو پتہ نہ لگی دلا عمر چکل دنیا نزی عمر رضی اللہ عنہ صحابی دا دین نقیس کی چما تا موبیل لاغے چی عمر سے وفات تے دا یاد ساتی گو رہے کوفہ کی او کس روان دے ادری دلوی انا للہ و انا الیہ راجعون خادم ورطراغے ورطوی ولی چادر تا خبر روڑو چادر تا سوئل سوک وفات اس مصیبت راغے ورطوی اے دخل بندہ امیر المؤمنین عمر فاروق لاڑ عمر فاروق دنیا نہ لاڑ ورطوی داخو یوتی یوزیمان عالم الغیب ذات اللہ دے عالم الغیب ذات سوک دے عالم الغیب ذات طالبانو تاسی ہوئے کنا نخلیم ماتی دی سوک دے اللہ چی عالم الغیب دے تاتا سپتا او لگی دا چی عمر وفات شو تاتا سپتا او لگی دا چادر تا خبر روڑو چی عمر لارو دنیا نا اور توی زمادی پر رب دا کائناتو قسم ہوئی کم دن چی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوڑ فا اغا دن باندے مکمل عمل کا ان کے انسان پسمکا باندے عمر فاروق دا عمر پشانتی عدل بسوک نانا ولی دا عمر پشانتی دن بسوک نقشہ کی اڑان دن کی ما تا پتا او لگی دے چی عمر وفات تے ورطوی سنک پتا او لگی دلا وی زما چیلی پو پول روانی دی یو چیلی دی خواہ پسل تلاڑ بل چیلی دی خواہ پسل تلاڑ پر دے پسلی اخوڑلو واللہ ما تا پتا دا چی عمر پزمک باندی حیاتو چیلوم پر دے پسل نخوڑلو چیلوم پر دے پسل نخوڑلو نو دینا پتا او لگی دا چی عمر لاڑو مالم بے سر شو مال کم انصاب ختم شو صحابوں کی سشوا یقیناً دا علم اگا تصویر دا قرآن اگا تصویر دا احادیث اگا تصویر عملی اگوی پیش کو پرون زمان ظلم نسل دمانو تا گڑی گیا و منزکی دا منزک پوری خندا کئی زمان دا صوفیانہ فتوہ دا ملین میں پی کافر نکی
صوفیانه فتوا مې ده، عاشقانه فتوا مې ده. کمو الکانو چې ګډا کړې ده مانزه پورې خندا کړې ده، که د دوی ښځې په دوی باندې ښځې طلاق دي او دا مرتد دي، او چې چا ورته کتلې او خاندلې دي په هغوی باندې هم ښځې طلاق دي. زما فتوا صوفیانه دا ده چې چا ورته کتلې، چا د هغوی په دې تصویر خندا کړې ده، په دغې خنزیرانو باندې ښځې طلاق دي، دوی د خپلو ښځو ته نه نږدې کېږي. دا زموږ حال دی. خلک وایي دین ترقي وکړه. دین ته دې له ترقي وې؟ خدای مسلمانه په غبرګړون کا ته دې له دین وې؟ ستا په حجره کې، ستا په محله کې، ستا په مجلس کې زما زلمې د مانځه نقشه جوړی، رکوع کې ګډېږي، سجده کې ګډېږي. والله عبدالله ابن عمر وایي ما یو ځلې پلار ته شاته ولاړم، عبدالله ابن عمر جاري وایي زه شاته ولاړم، پلار مې جړل، پلار مې شدید تبې نیولی و، سجده باندې پروت و. ما پلار مبارک ته عرض وکړو پلاره تا خو دومره اوږده سجده نه وه لګولې، تا خو دومره ډېر نه و جړلی. ما ته وایي عبدالله زه چې کله الله ته سر په سجده کېدم زه هم دغې وخت کې به د عمر بیزان ته اوچتئ دویمې سجدې ته او که نه ما ته نن د مرګ نقشه راغله او چې چاته په سجده کې مرګ یاد نه شو دا سړی دې په خپل ایمان ویرېږي. زما زلمی نن ټیپ ته ګډېږي نو بیا سجده داسې کوي. هغه مولا چې هغه مولا په دې کې چشم پوشي کوي دا هم د خنزیر بچی دی. دغې هلکانو باندې که ښځې پې طلاق دي او چې چا ورته کتلي په هغوی هم ښځې طلاق دي. دین د خندا څیز دی. سجدې پورې خو شیطان خندلی و چې الله ذلیله کو. نن زما مسلمان زما مونځ دا دی، زما رکوع دا ده، ته به هم سبا مردارې. د آخر زماني مولا بولای اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا. کور دې وران شه، د نیکه دې مران شه او د پلار دې مران شه. چې ته ته اللهم اغفر لحینا. یاد ساتئ قرآن عملی زندگی غواړي، سنت عملی زندگی غواړي. منګ او تاسې عقیده دا ده چې څوک د دین پورې خندا کوي دا سړی کافر دی. څوک د مسواک نه وای نه دی وای خو مسواک ته د خندا په شکل ولیدل علما وایي دا سړی کافر دی. نن زموږ دین دی خندا ته راغی. څوک د پیغمبر تصویر جوړی دا وجه دا ده چې هغه له پته لګي چې دا اسای سیل دی، هغه د اوبو زنګ دی، هېڅ نشته. نو درخواست مې دا دی طالبانو تاسې ته وایم شپه کې الله ته وجاړئ، الله نه وغواړئ. ما قسم دی که بېګا ما ته خوب راغلی په خدای په ذات مې د قسمې جړا راغله خدایه اسمان ولې نه راغورځي الله، اسمان ولې ټینګ دی نه راوغورځوه ربه. مدرسې ډېرې شوې، داسې شیطان لګې دی خبیث. زما زلمی هلک هغه به دې ګناه برابر کړو. تاسې د اوسۍ سره دین مه رسوئ، تاسې تلتوب سره دین الله ته نه دی خوښ، دا بې غیرتوب دی. دې سړي سر باره څه پکار دی؟ برسر اقتدار چې کوم حکومت دی دا دې پانسي کي. درخواست مو دا دی عمران خان الله له به ودرېږي، وزیر اعظم یې الله ته به ته څه وایې؟ جج صاحب دا به سبا کیس تاله درځي، ته به د دې باره کې څه فیصله کې. نو درخواست مو دا دی رڼو طالبانو به زموږ نور هېڅ نشته. شپه کې الله ته وجاړئ. ګورئ لوی عذاب را روان دی، داسې عذاب را روان دی. تاته اول ورځ په کرونا باندې میسج درکو، طالب په ډینګ کې معاشي میسج درکو، نه دې بیا مدرسو ته ګوري ګورئ خدای، نه دې خانقاه ته ګوري ګورئ بې خدای، نه دې بې خدای مدرسې ته ګوري. که دا عذاب راغی په دې سیلاب کې به ټول لاهو شو. الله نه ویریږئ. تاسې طالبانو ته درخواست دی شپه کې الله ته وجاړئ. ما بېګا هم دا یو درخواست کړی ربه چې ته اسمان څنګه ټینګ دی په دې وخت کې چې زما مسلمان په سجده پروت دی او ګډېږي، زما مسلمان په رکوع دی، کمې فرشتې چې پیدا شوي او په رکوع دي قیام ته نه دي تللي جاړي، کومې چې په سجده پرتې دي بیا راپاڅېدلي نه دي جاړي، قیامته پورې به پرتي. نو عزیزانو د قرآن نقشه عملي پیش کوي. تهجد سلسله ختمه ده.
تهجد نشتا مولانا الیاس رحمت الله علیه ته مور وی بچیا شپه کې تهجد عادت مه ختموه چا چې کې د تهجد عادت ختم کړي خدای پاک د خلینا او د علم نه اثر اغسته مولانا الیاس رحمت الله علیه پسې وزل جماعت راغې چې زمونږ تشکیل کیږي مونږ سره نصرت لپاره برکت لپاره لاړ شي وی بچو نن تشکیل هم نه کو تاسو مزي حضرت ولی د دین کار دی مونږ ته اجازه وکا الیاس رحمت الله علیه جاری نه بچو نن مزي حضرت ولی نزو سبا چې شو وی بچو شابه سزان برابر کړي حضرت پرون دی ولې نول وی بچیانو بیگا په تهجد کې مان سسته شوی و بیگا می تهجد کړي الله باندې می تاسو وړاندې کړی چې الله دا ګوره ستا دین ته روان دي ستا د ربوبیت خبره کوي ستا د الوهیت خبره کوي ستا د خالقیت خبره کوي ستا د مالکیت خبره کوي ستا د یووالي خبره کوي ستا د پیغمبر پیغام رسي رب د دې جماعت امداد او نصرت وکا زئی بچیانو اوس به خدای د مخ رڼا کی تهجد شتا خانقاوی لوی لیکلی خانقای عالیه پلان کې ښا تهجد په کې درک لګی نه مدرسہ پلان کې تهجد درک لګی نه نو درخواست مې د طالبانو موږ نه خبره پاتې ده تاسو به د شپې الله ته جاړئ چې الله عذابونه مو ساته او دا مسجونو غره دا ژوندي ساتي زما د انجینر صاحب ضرور دا ختم زمانن په دې غم لیدونه بعد لومبه بیانو وزریر کمزورم خدا یاد ساتي نن د انجینر طاهر صاحب د بچو ختمونو مولانا صاحب ول د الله د عذاب انتظار کول دي نو که عذاب راځي دا به د خبيسانو د لاس راځي چې د مانزه پوری خندا کړي نو الله ته ډیر وجاړي او زه ان شاء الله کې دې شت بعض مرګرو سره رابطه وکم چې خاص کر په دې باندې مراکزو کې د دعوت مدارسو کې خانقاهو کې خصوصي دعا وغواړي ما بیگا کوم خوب لیدل الله دې خیر پیښ کی حالات خراب دي په خدای قسم دې حالات خراب دي په خدای مې قسم چې حالات خراب دي مړ خطرناک خوب لیدل بیگا نشم بیانولې زړه می جاړي خو درخواست ده خدای ته رجوع کوي الله ته رجوع کوي قرآن شریف عملا پیش کوي عمر رضی الله عنه بقره ختم کړي ارش په تهجد کې تلاوت کولو طالبانو درخواست مې داده تلاوت په تهجد کې شروع کوي ان شاء الله واکني مسپاره درته یادای بار بار تهجد کې وای قرآن شریف په تهجد کې ووروي او الله نه وغواړي چې الله عذاب مراولي خدای عذاب مراولي زما د انجینر صاحب د خاندان متعلق یو خبره کوم د عالمگیر باچا د علماء خدمت کولو الله عالمگیر باچا په بوډاتوب باندې حافظ قرآن کو الحمدلله مرحوم الحاج زرخان جسے خادم جامعہ محمدیہ زنگل نہر د مدرسی بنیاد کی خود مدرسی جوړ کړه هیڅ نم خبر نوم زما د روجي د کلونو تنخوا لنګر ارس باغ برابر اول سمره کې ورته الله بچي ور کړل قرآن شریف وې د دې یو حارس احمد د برکت به ان شاء الله د خاندان لس کسان جنت تزي او د دې په یا ار ورځ د علم د زده کړې د پاره چې دیزي مدرسې ته ځي او قرآن شریف زده کوي په دې ار ورځ باندې د خاندان الله پاک او یا کسان جنت ور باندې لازمي دا د الله احسان د جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه لیکلي خپل بچی د علم طالبان کوي نو الحمدلله نن د مرحوم الحاج زرخان صاحب رحمت الله علیه هغه قبر ته ډالۍ شو چې تا کوم خدمات کړو تا د بچي الحمدلله د قرآن شریف حافظ شو ور سره اخلاق مزیدار دي چې سره په ګوان کې چا سره یو ورځ پاتې شي به اصلي ته پته لګي لار خو زما د ډېر وخت ملګری دی د سفر د علم الله دې مو دا سفر قائم او دائم وساتي او بچیم الحمدلله اخلاق خدي دیندار دي او دا د دوی برکتو چې خبرې ما وکړې حافظانو طالبانو درخواست درته کوم دا پیغام ورسوي عذاب را روان دی دا معمولی خبره نه ده چې ته موبایل کې ګوره ورته خاندي دا د خندا خبره نه ده دا د جړه خبره ده زما د مانزه پوری خندا چا نه ده کړی لیکن دې ظالمانو وکړه الله جل جلاله دې زمنګ بچی نیکان صالحان کی قرآن شریف په تهجد کې یو کنه به ان شاء الله طالبان ورونو د خدای د رضا لپاره سوال درته کوم
کم از کم یو لس ورځې خو یې را سره ووایي قسم دی خطرناک خوب مې لیدلی. نو تاسو ته سوال کوم طالبان ورونو عوام که نه پاسېږي تاسې پاسېږئ او لس شپې مسلسل نیمه سپاره 3 پاوه یوه سپاره کم از کم دا نیمه سپاره خو په تهجدو کې ووایي. دله تیار یې انشاءالله. ګورئ په دې عوامو احسان وکئ کیدای شي ستا د تلاوت د برکت الله عذاب را نه ولي. دا ستا رحمت دی ستا نبی رحمت ستا علم رحمت دی ستا وجود رحمت دی. ته چې په قبرستان تیر شي عذاب څلوېښت ورځې ختم وي. نو اوس د عوامو له څه پکار دي؟ دعا پکار ده. نو انشاءالله تهجدو کې به تلاوت کوو انشاءالله. ورونو نیمه یا پاو دې له څوک تیار دي طالبان لاسونه راته پورته کوي؟ دې کې ریا نه راځي دې کې ریا نه راځي. طالبان ورونو پورته کوي لاسونه او الله نه وغواړئ ربه ماله د قرآن شریف د ویلو په تهجدو کې توفیق را نصیب کړي. رب العالمین دې موږ او تاسو ټول نیکان صالحان کړي او خدای پاک دې موږ بیا داسې چیز نه راولي چې موږ یې وګورو دین پورې خندا قرآن شریف پورې خندا مانزه پورې خندا پټکی پورې خندا. یو چا راته یو ځل موبایل ښودلی مولانا فضل الرحمن صاحب ناست دي بل بدبخته ورته باجه مخې ته یې ښودلي. دا بدبخته قوم دا د سړي زامن دي. دا عالم ټیک ده دا عالم نه دی تصویر د هغه ورکړی مولانا صاحب په حیثیت یو عالم دین دی مجاهد دی خندا ورپورې ولې کوي؟ باجه دې ورته مخې ښودلې مه وټ ورکوه مه ورپسې ځه خو باجه خو ورته مخې ته مږده که دا خندا ده. علماو پورې مه خاندئ. علما بس تاسې دلته م خیر خواهانې اخرت کې به مو انشاءالله زموږ د دې بچي ختمونه دا زموږ دپاره لوی سعادت دی. د درخواست مې تاسې نه یو وعده دا واغسته چې تلاوت به کوو انشاءالله تهجدو کې انشاءالله او ورسره عملی زندگی پیش کول پکار دی. سورتونه وتویو دلته راشه دا کرسي دواړه بل هم راوړه نه کرسي راځئ ګندن بره کېنه. ورونو دا زمونږ د جامعې خادمان دي دا ټول خاندان زمونږ د حاجي صاحب رحمت الله علیه د لور د خوا نه نوسې او د هغه د زوی د خوا نه 2 نوسي الحمدلله هغه خدای پاک د عظیم نعمت خاوندان وګرځول. الله دې د دې ثواب د حاجي صاحب رحمت الله علیه او د هغه والدین کریمین د هغوی روحونو ته او زما ورور الحاج جناب حاجی قیصر خان صاحب رحمه الله چې هغې انتهایی زموږ د مدرسې د دواړو دورې حدیثو افتتاح هغه کړې وه نو هغې ته هم دعا وغواړې رب العالمین د دې صدقې ثواب الله د حاجي صاحب رحمت الله علیه د هغه والدینو ته نیخ کړي دعا ته نیخ کړي دا ډېر ستړی غالب دعا وغواړئ الله کریمه خدایه زموږ د ټولو الله دغه دعا زموږ دپاره د مشرانو دپاره د والدینو دپاره د مشایخو دپاره د اساتذو دپاره الله د بخښنې ذریعه وګرځي. رب کریمه خدایه کوم حالات چې زموږ د اعمالو په وجه باندې خرابېږي ورځ په ورځ باندې دا خپل قصور ګڼو ربه دا د بل چا قصور نه ګڼو دا خپل قصور دی ربه زموږ د هلکانو هدایت نصیب خدای دا عظیمه فتنه دا دجال والا فتنه چې د موبایل په شکل راغلی الله دا د دې خلقو د زړونو نه د دې مینه ختمه کړي. الله که طالبان ګوري بعضې ملګري وایي موږ پکې مطالعه کوو زما خو خپل د صوفیانو یو ذهن دی او فتوا ده چې شیشې کتو کې به ثواب نه وي په پاڼه کتو کې نظر سیوا کېږي په ټکو کتو کې نظر سیوا کېږي د دې شیشې په کتو کې لومبی د نظر نقصان دی دویم د حافظې نقصان دی دویم د اسلافو د طرز و طریقې نه خلاف کار دی. مونږ خو بار دا وایو ګوره مونږ یو د جنازې نه بعد دعا وی نه کوو په دې وجه نه کوو چې اسلافو طریقې کار نه خلاف دی. همدې مسله ده که نه ده د مفتي فرید صاحب هم لیکلي دي چې یاره اسلاف ورته ښه نه ده ویلې نو بس اکثر جب جنازې نه بعد دعا نه کوو. عجیبه مولیانې حضراتو موبایل د اسلافو تایید پشته د اسلافو خوښه عمل دی. دا هم درخواست دی چې یا مولیانو حضراتو کم سیز چې دجالي نښه ده موبایل دی دا ختم کوي په دې ردونه وکوئ خپل هم استعمالوئ طلباو ته هم مه پرېږدئ دا فتنه ده او دا فتنه ده او د دې فتنې د وجې نه نورې فتنې راپاڅېدلې دي راښکاره کېږي. الله زموږ د زړونو نه د موبایلونو
د تصویرونو د دې کتلو هغه نقشه ختمه کړي. الہ العالمین موږ ته خپل الوهیت او ربوبیت والا زړونه الله د مینې را نصیب کړي. ستا د الوهیت مینه د صحابو زړه کې وه، ټوله شپه به تا ته جړل، ثلث اللیل نه خو به ټوله جړا وه. خدای زموږ د شپې تهجد والا جړا نصیب کړي. الله موږ د شپې ځان ته په جړا کې الله یا الله دا به څومره خوند کوي. رب موږ تهجد نشو کولی، الله موږ تهجد گزاره جوړ کې، موږ خدای ځان ته جړا والا جوړ کې. الله زموږ دا بچي د دې دا بیان چې دا ما کوم د زړه درد بیان کو، الله د دې بیان د وجنه د امت مسلمه اصلاح فرمای. خاص کر چې زموږ دا بیانونه اوري په هر ذریعه چې اوري، الله د ټولو اصلاح نصیب کړي، الله د ټولو اصلاح نصیب کړي. خدای زموږ دا مدارس چې څومره دي، زموږ دارالهدى مدرسه، زموږ دارالعلوم حقانیه مدرسه، جامعه محمدیه مدرسه، الله زموږ څومره مدرسې چې دي او موږ سره تعلق دی د علماء دیوبند سره، الله دا ځکه چې د ځمکې په سر باندې هره څپېړه زموږ مخ ته راځي. خدای زموږ د دیوبندیانو د مدارسو حفاظت فرمایي. الله کریمه موږ د شریانو شر نه وساتي، موږ د ظالمانو ظلم نه وساتي. رب کریمه زما بچنګې الله چې دا کم زموږ د حاجي صاحب دواړه درې واړه نوسي، الله د قرآن شریف په حسن دې ښایسته کړل. الله دا د والدینو دپاره زموږ دپاره د خیر سریعه وګرځي. د چا چې بچي دي الله دې ټول عالمان کړي. دعا وکړي زموږ یو مشر دی حاجي صاحب، هغه عدلته نور بیمار دی، الله کریم دی روح صحت ور نصیب کړي. دارنګې زموږ مشران چې وفات شوي دا هغه که زنانه دي که مردانه دي د جامعې خیرخواهان دي، الله د ټولو قبرونه د جنت باغچې وګرځي. کریم مهربان ربه الله مونږه ټولو ته د حیا والا ژوند را نصیب کړي، الله د تقوا والا ژوند را نصیب کړي، الله سکون والا ژوند را نصیب کړي. ما عاجز او ناچیز او ګناهګار که څه خبرې کړي ربه دا د زړه درد و ربه، بس زما دومره وس کې دل ما نن بیګا مې سلې دلې نن مې پیغام د زړه ښکاره کو. یا الله هر ځای چې بیان ته ځم خدای دا درد ما ته را نصیب کړي او دا درد الله زموږ عام کې ربا. خدای د علماو خطبو کې دا خبره ذهن ته راولي. الله زموږ حکومت حکمرانان الله هغوی ته په زړه کې د نبي علیه السلام مینه واچي، الله د بیت الله شریف مینه واچي. الله کریمه دې ملک نه منکر عمل والا خورونکي خلق ختم کړي. الله هغه خلق چې عمل صالحه خوري دا وی امداد او نصرت فرمایي. اسلامي ممالک چې څومره دي الله په قرآن او سنت ښایسته کړي. الله زموږ دا غیر شرعي نظام الله شرعي نظام وګرځي. الله د مسلمانانو خپلو کې یووالی اتحاد اتفاق نصیب کړي. روانه اجتماع زمونږه الله خیر او عافیت سره سرته ورسه. الہ العالمین څومره ملګري چې دعا او پنید تللی دي او یا روان دي ارادي دي الله د ټولو دعاګانې قبول او منظوري کړي. زمونږ په خانقاهو کې الله چې څومره اعمال کېږي الله قبول منظوري او فرمایي. د امت د علماو منځ کې اتفاق اتحاد راولي. عملی زندگی مو الله نصیب کې ربا ربا عملی زندگی در نغواړو ربا زمونږ د زړه دنیا بدله کړه ربا. خدای ما دي خلقو ته داسې ویل الله داسې توفیق مونږ ته را نصیب کړه ربا. الله مونږ د غلطو خلقو نه وساتي، معاملات مو ښایسته کړي، الله اعمال مو ښایسته کړي، اقوال مو ښایسته کړي. کریم دا څومره طلباء کرام زما روحاني بچي دي الله خدای که دا زمونږ د دارالهدى مدرسې دي، دا که د جامعه محمدیه دي، دا که د نورو مدرسو دي، الله علومو کې برکت واچي. خدای ښایسته ښایسته د زمانې زمونږ د بچو سره محدثین وګرځي. الله څوک نور ملمانه راغلي عوام او خواص دلته دعا کې شریک دي، الله د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کړي. زمونږ د ټولو مشرانو مغفرت فرمایي. حرمین شریفین الله کلاو کې حرمین مو خوښ دي که نه؟ دا امین داسې ویل پکار دي مړه ماشاءالله خو پې نه ده لګېدلې. یا الله حرمین شریفین موږ ته کلاو کې، یا الله د حرمینو شریفینو پس مکه مبارکه مو ګرځېدل نصیب کې. الله د عرفې ورځ مو د عرفات میدان کې راولې. الله د ذوالحجې الله لسمه او یولسمه او دولسمه او دیارلسمه مو الله مینا کې نصیب کې. الله کریمه خدایا د محبوب کریم صلی الله علیه وسلم د روضه مبارک دیدار را نصیب کی. الله عشق محمدی را نصیب کی. الله سینم د نبی علیہ السلام په عشق خسته کی. الله زمونږ د ټولو الله چې څومره موجود دي
حاضرین دي غایبین دي زمونږ د بیبیانو زما د دې بچو چې کومې میندې دي دوی له به روټۍ پخ کړي پراټه به ورته برابر کړي کپڑے به ورته بدلی کړي الله د دغه خويندو میندو زمونږه خدای په ورځ د قیامت باندې زمونږ د بیبیانو سره الله د رابعه بصریه رحمه الله دغه په قیادت کې الله ځان ته ودرې رب کریمه والدین کریمین زمونږه الله مشایخ عظام زمونږ د ټولو زمونږ اساتذه د ټولو چې کوم وفات شوي قبرونه منور معطر کې الله زمونږ د ټولو وخت ځن کدن را روان دي او ټول براته د خپل بچیو خپلوان براته ګوري او موږ نه روح رواني یا الله دغه وخت کې مو الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه الله دا نارمو نصیب کی الله دا زمون غوګونو ترا ورسه او په جاری ځن کدن کې مو زمونږ روح چوزي د دې کلمې سره الله زمونږ د بدن نه ځان ته وغواړي چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا